څنګه چې تاسو ته پته ده چې جی اس کوم وړ اپلیکیشن دی هغه اپډیټ شوی دی او د هغې نوم چې دی هغه سموسا اپ ایښودی شوی دی. نو په دغه اپس کې کوم مکمل طریقه کار چې دی هغه چینج شوی دی. په دې کې به تاسو فری ام بي څنګه اخلئ، په دې کې به تاسو پیکج څنګه لګوئ او دې کې د مزې خبره دا ده چې دې کې به تاسو خپل د مرضۍ پیکج ځان له څنګه جوړوئ. مکمل ریویو به درته ښیم، خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ د یوټیوب چینل ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ. که تاسو سره دا اپ اپډیټ شوی نه وي نو تاسو باید لاړ شئ پلی سټور ته او دا اپ چې دی دا به اپډیټ کړئ. دا چې کله تاسو اپډیټ کړئ نو دا به تاسو اوپن کړئ، داسې انټرفیس به تاسو سره اوپن شي. نو دا تاسو ته ښکاري دې کې مختلف قسم اپشن چې دي هغه ایډ شوي دي. تاسو پکې دا وګورئ ډسکاونټ میله، بیا پکې تاسو په دویم نمبر باندې وګورئ پیکیجز، دغه شانتې میک یور بنډل، ویو هسټري. بیا تاسو کته دې کې تاسو ګورئ ډسکاونټ میله، دې کې کم پیکیجو باندې کم افر لګي هغه به تاسو ته ښه شو کوي. بیا تاسو د یوې ورځې دپاره کته تاسو وګورئ ډیلی ټیک ټاک، دې غړ تاسو وګورئ ډیلی یوټیوب، بیا وګورئ ډیلی فیسبوک، بیا وګورئ ډیلی واتساپ، دغه شانتې سنیپ چیټ او ډیلی انسټاګرام. دغه شانتې تاسو خپل د مرضۍ مطابق ځان له پیکیج لګولی شئ. بیا که تاسو کته وګورئ نو دې کې مای ورلډ بیلنس شیر او د موست ټایم هغه تاسو ته په دې کې هم ښیي. بیا دې کې کله تاسو وګورئ فل بیلنس افر، په دې کې دا یو افر دی، په دې باندې تاسو کلیک کړئ او دا تاسو سبسکرایب کړئ نو تاسو چې څومره بیلنس خپل سیم ته لیږئ نو تاسو سره به پوره بیلنس راځي. او د دې چې دی ایکسپایري د دې یو میاشت ټایم دی. بیا تاسو که کته وګورئ نو دې کې مختلف قسم موبایل چې دي هغه هم خرڅېږي. تاسو وګورئ که ټیکنو هغه په 25,000 دی نو ډسکاونټ سره تاسو له راکوي په 22,000 باندې راکوي. بیا که دغه شانتې موږ وګورو ټیکنو سپارک وګورئ، مختلف قسم موبایل تاسو له دې کې دور راکوي او تاسو ځان له هغه دې نه اخیستی هم شئ. نو بیا تاسو کته وګورئ که قرآن ریاکشن او قبله ډایرکشن تاسو هم ښیي. مختلف قسم اپشن دې کې زیاتې شوي دي. بیا تاسو دې کې لایو میچ هم کتی شئ او فری ډیټا تاسو دې کې هم حاصلولی شئ. بیا تاسو که پیکج ته راشئ نو تاسو ښکاري دې کې تاسو له مختلف قسم پیکج تاسو لګولی شئ. ښه ارزان او ښه بهترین پیکج تاسو ته دې کې میلاویږي. یو بهترین اپشن چې دا پکې ایډ شوی دی، دې کې تاسو خپل د مرضۍ ځان له پیکج جوړولی شئ. اوس مثال کې تاسو وګورئ چې څومره ام بي تاسو اخلئ. اوس مثال کې زه 30 ورځو لپاره 3000 ام بي زه اخلم. منټونه آیا زه پکې منټونه اخلم یا نه اخلم؟ نو زه پکې منټونه هم نه اخلم، ادر نیټورک اس ام اس هېڅ پکې هم زه نه اخلم. نو بر تاسو ته ښکاري زه د 30 ورځو لپاره 3000 ام بي اخلم نو 342 روپۍ باندې د عمل راکوي. دغه شانتې که داسې زیاتومه 6000 ته کومه نو بر تاسو ته ښکاري 876 روپۍ. او که دغه شانتې زه د 15000 ته کومه نو 1248. که زه پکې اس ام اس اخلم منټونه اخلم نو دغه شانتې د دې پرایس چې دی هغه سیوا کېږي. نو دا یو بهترین اپلیکیشن دی، لازمي تاسو ټرای کړئ. او اخره کې چې تاسو ته کوم ما ویلو فری ام بي بره په سټارټ باندې دا تاسو ته یو اپشن دی، دې باندې به تاسو کلیک کړئ او دغه شانتې تاسو دې نه فری ام بي حاصلولی شئ.